پاکستاني پوځ ته تازه سرخوږی بلوچانو له ټي ټي پي سره لاس یو کړ او د سختې جګړې ګواښ وکړ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دا چې په دې وروستیو کې پر پاکستاني ځواکونو بریدونه ډېر شوي او هره اونۍ لسګونه پاکستاني پوځیان پکې وژل کیږي، نو پاکستاني پوځي مقامات یې ورخطا کړي او ان پر افغان طالبانو یې هم د ټي ټي پي پاللو تورونه لګوي. اوس ښکاري چې ټي ټي پي د جګړې بڼه بدلوي او بریدونو ته لا زور ورکوي. تازه خبر دا دی چې ټي ټي پي وایي د بلوچو د دوی نورې ډلې سره یوځای شوي دي. د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي وایي چې د خپلو فعالیتونو لمنې پراخه کړي او په بلوچستان ایالت کې یو بل ولایت جوړ کړی. د دې ډلې ویاندوی محمد خراساني پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د بلوچو دوی نورې ډلې ورسره یوځای شوي چې د دوی د فعالیت ساحه هم ورسره پراخه شوې ده. ځینې شنونکي وایي چې تر اوسه پورې په پاکستان کې شاوخوا 10 وسلوالې ډلې له ټي ټي پي سره یوځای شوي چې له کبله یې دا ډله تر پخوا پیاوړې شوې ده. محمد خراساني په یو بیان کې ویلي د بلوچستان صوبې له دوو مختلفو سیمو قلات څخه د اکرام بلوچ او کوټ څخه د عاصم بلوچ ډلو د تحریک طالبان پاکستان امیر مفتي ابو منصور عاصم پر لاس د هجرت او جهاد بیعت کړی او دواړو کسانو د تحریک طالبان پاکستان د شرعي لارې د عملي کولو ژمنه کړې ده. دوی وایي وروسته له دې به یې پر پاکستاني پوځیانو بریدونه لا ډیر شي او تر هغې به جهاد ته دوام ورکوي تر څو چې پاکستاني ریاست اسلامي نظام ته غاړه نه وي ایښي. ټي ټي پي په بلوچستان کې په پښتني سیمې کې لکه ژوب پښین کې د فعالیت ترڅنګ اوس ډیر پام بلوچ میختو سیمو ته اړولی دی. دا ډله د بلوچستان ایالت بلوچ میشت سیمې په دغه ایالت کې خپل دوهم ولایت بولي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.